د ننګرهار والي حیات الله حیات په مشرۍ د املاکي کمیسیون غونډه د تلې په 40 ولایت مقام کې ترسره شوه چې پر مهال د یو شمېر قضیو د څېړلو ترڅنګ د حکومتي ځمکو د غصب په اړه ګمارل شوي پلاوي ته د راپور پر ورکړې ټینګار وشو. د دې غونډې پر مهال د ننګرهار والي سربیره په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیالي، امنیه قومندان، جلال آباد ښاروال، پوهنې، ځمکو او یو شمېر نورو ادارو مسؤلینو او استازو د حکومتي غصب شوو ځمکو د معلومولو او په دې برخه کې د اجراتو په اړه د مرکز ګمارل شوي پلاوي استازو او مراجعینو شتون درلود. ننګرهار والي حیات الله حیات د غونډې پر مهال مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د مرکز څخه راغلي پلاوي ته د ځمکو اړوند استلامونو په ټاکلي وخت ځواب ورکړي او د سرغړونې په ترڅ کې د قانوني چلند ترسره کېدو څخه یادونه وکړه. نوموړي ټینګار وکړ چې د هغو غاصبینو په اړه ګمارل شوي پلاوي ته معلومات ورکړل شي چې په پراخه کچه حکومتي ځمکې غصب کړي او یې هم پلورلي دي. د دې لیدنې پر مهال امنیه قومندان پاسوال غلام سنی ستانکزی، جلال آباد ښاروال ریاض الله درمل، پوهنې رئیس حسیب الله شینوارې، ځمکو ادارې رئیس صادق دولتزی او یو شمېر نورو مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د ګمارل شوي پلاوي سره به جدي همکاري وکړي. د املاکي کمیسیون په نوبتي غونډه کې وروسته د ګڼ شمېر مراجعینو له لوري د ځمکو اړوند ستونزې شریکې او په حل کې اړوند مسؤلینو ته قانوني سپارښتنې وشوې.